بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن بیا موږ سره زموږ ورور انجینیر صمد خلیل راغلی دی. د چایو کپ وي، ماحول وي او انجینیر صاحب هم موجود وي. د دې کلام موږ وانه ورو نو دا خوند و مزه نه کړي. راځئ چې د شاعر صاحب نه د دې نوی کلام واورو. ډېر ښایسته یو کلام یې لیکلی دی، تاسو به هم ترنه لطف اندوز شئ. انجینیر صمد خلیل صاحب. ډېره مننه انجینیر اکرام صاحب او نادر شاه دراني بھائی، ستاسو د مینې او دغه چې دی سره مې ډېر ویاړ کوم او ستاسو ته دا یو نظم دی ډیزل مې لیکلی دی ډالۍ کوم. امید دی ستاسو به خوښ شي. عنوان یې دی هم واخله ته. دا زموږ معاشره کې کوم سوشل ایشوز روان دي مې پکې پورټرې کړي دي. امید دی ستاسو خوښ شي. حاجي مهرباني دا وایي شعر دی چې وي ښه وږی روټۍ غواړي، ښه وږی روټۍ غواړي، ښه وږی روټۍ غواړي، ها واخله ته او خوله کې د غاښ نشته نصیبی غواړي، ها واخله ته. او بیا دې ډېر غنم وشوه ورنه کړې زکات ګورې، خېټه دې مړه کړه ته وړو لاسو بوجۍ غواړي، ها واخله ته. او کښېنه چې روټۍ وخورې زه درته شملې کوم ولې مرچک زیات وسو ښه نو ګوړې اوس چکې غواړي، ها واخله ته. او ملنګه لیونۍ ګرځې مرغتو سیلانې ګرځې په زړه باندې سورې سورې نو درد لا اوس ګولۍ غواړي، ها واخله ته. وی ملنګه لیونۍ ګرځې مارغتو سیلانې ګرځې په زړه باندې سورې سورې نو درد لا اوس ګولۍ غواړي، ها واخله ته. او دا بل شعر دی چې لورې ما ناخوا شه، لورې ما ناخوا شه، زه ګورې ډېر ستړی یم ته ضد پرېږده که لاره شه، زه پوهېږم ته ګوډۍ غواړې، ها واخله ته. مهرباني نادر بھائی وی لورې ما ناخوا شه، زه ګورې ډېر ستړی یم ته ضد پرېږده که لاره شه، زه پوهېږم ته ګوډۍ غواړې، ها واخله ته. او دا بل شعر دی چې ځان ملاله جوړه کړه کتاب کله مریده شه، تحقیق کې ته جدیده شه نو وایه څه بچې غواړې، ها واخله ته. او وی زه حج نه یې راغلی یم تا نه مې زمزم راوړي، کجورې به در کومه تاله مسواک سره ټوپۍ غواړې، ها واخله ته. او زوی زه بوډا شومه جومات ته هم د تلو نه یم ښه بابا خدای روغ دی که څه وکړمه کوټۍ غواړې، ها واخله. او پلار یې درله وویشتو پرېږده دښمني بچې ویې بخه ته روغه کړه نو څه کې اوس پټۍ غواړې، ها واخله ته. او مطلب چې ناز د خوړ د پل لاندې ګڼ ډېري د پاسه ته هر څوک درته سپک ګوري نو څه کې اوس پوړۍ غواړې، ها واخله ته. او اخري شعر دی مقتل چې زه صمد خفه شومه، زه صمد خفه شوم، زه صمد خفه شومه څه به وسوسه شومه لاس بچې دې لاندې کړه وایه څو روپۍ غواړې، ها واخله ته. مهرباني.